ننګرهار د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات ومنئ. خاکسار احمد زیب سره د خپل کمرمین مطیع الله شکیوال ستاسو په خدمت کې یم او د خلکو ټلویزیوني خپرونه به درته وړاندې کوم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او تر دې وخته مو د ننګرهار ملي ټلویزیون خپرونې کتلې وي، خوښې شوې وي. ګرانو لیدونکو، اوس هم د خلکو ټلویزیون خپرونه ده. په دې خپرونه کې زه راغلی یم د بټي کوټ ښکلې ولسوالۍ ته. تاسو ګورئ بټي کوټ ولسوالي د تورخم په لویه لاره پرته ده. د دې ځوانانو سره به مرکې کوم د ټلویزیون د خپرونو په اړه بدون ضرور نه راخلم چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار ملي ټلویزیون خپرونې کتل کېږي نه کتل کېږي، همداشان په خپرونو باندې کوم انتقاد پیشنهاد لري نه لري، او ځوانانو سره مرکې کوم چې دې ځوانان په څه دندو مصروفه دي. او د دې تر څنګ په خپرونو کې ما موضوع هم ټاکلې ده چې اکثره ځوانان زموږ ستاسو دي چې په موټرسایکلو باندې ډېر تیز حرکت کوي، ډېر تیز رفتار کوي. کله کله داسې ترافیکي پیښو سره هم دوی مخامخ کېږي چې چا پکې خپه د لاسه ورکړي، چا پکې لاس د لاسه ورکړي، چا پکې خپل اعصاب د لاسه ورکړي. په دې باره کې به دونه ضرور راخلم چې د بټي کوټ ولسوالۍ ځوانان هم د ښار د ځینې ځوانانو په شان باندې په موټرسایکل باندې تیز حرکت کوي که نه کوي. او تاسو خپرونه راسره وګورئ زموږ سره. څنګه یې؟ ښه ستاسو نوم؟ زما نوم ضیاءالحق پاچا. ضیاءالحق پاچا پاچا صاحب د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی. څنګه دی کاروبار یې څنګه روان دی؟ څه دنده بس ښه دی، دوکانداري ده، بس خیاطي او رخفروشي دواړه. خیاطي او رخفروشي لري؟ ماشاءالله ډېره ښایسته وظیفه دی دا. د دې تر څنګ خیاط هم یو رخ هم خرڅوي. بعد د وخت په سهار کې معلوم د لوی اختر شپې ورځې دي دلته د بټي کوټ خلک اقتصاد یې څنګه دی؟ جامې لوی اختر ته کوي که نه؟ او که د واړه اختر جامې اغوندي؟ ورځې بس لوی اختر له بېلې جامې خلک کوي، واړه اختر له بېلې کوي. داسې چې اوس خلک لږ اقتصاد نښه شوي دي. بټي کوټ خلک مخکې لږ اقتصاد کمزوره، اوس ښه شوي انشاءالله ډېر. نور ځوانان دي په څه دندو مصروفه دي دلته؟ ورځې بس زیات ځوانان زیاتره دوکانونه د مارکېټونو جوړ شوي، دوکانداران بس کارونه. زده کړې بهیر په بټي کوټ ولسوالۍ کې څنګه دی؟ ځوانان زده کړې ته ځي؟ هو ځي ولا چې بس ډېره ښه لیسه لري بټي کوټ ولسوالۍ، بل څنګ کې خصوصي لیسه هم جوړه شوې وه سره اوس. کاروبار یې ښه دی، ښه دی، ښه خوشحاله دی. مننه. دلته چې ګورم په اکثرو ځایونو کې د ننګرهار ټلویزیون انټنونه لګېدلي دي، خپرونې کتل کېږي؟ کتل کېږي، بس زیات نه وي، خو بعضې خلکو دغه اخیستې دي چې برق لري هغه ټلویزیون چې برق لري هغوی اخیستې. خپرونې څنګه دي د ملي ټلویزیون خپرونو په اړه که ستاسو نظر واخلو چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې ملي ټلویزیون ښه صاف لیدل کېږي که نه؟ او خپرونې هم خوښېږي که څنګه؟ خوښېږي، ښه صاف لیدل کېږي. خپرونو کوم انتقاد پیشنهاد نه لري؟ نه، رښتیا چېرته وایي؟ رښتیا وایي. ستا څه ډول خپرونې خوښېږي؟ زمونږ به دا د قوم او د خلکو دغه چې کوم قوم د خلکو غږ چې واخیستل شي، غږ واخیستل شي او واوري خلک او په هغې باندې عمل وکړي. په خپرونه کې موضوع ټاکلې ده اکثره ځوانان زموږ ستاسو ورونه دي د موټرسایکلونه اخیستي دي، په موټرسایکلو باندې ډېر تېز سفر کوي، همداشان په موټرسایکل کې سپیکر هم لګولی، سندرې پکې چالانه کړي او ډېر تېز حرکت کوي. ډېر ځوانان ما لیدلي دي چې داسې پیښو کې ټکر شوي دي، چا سر مات شوی، چا لاس مات شوی. اکثره چې دی په میاشتو میاشتو په شفاخانه کې په صحتامه کې بېهوشه پراته وي. داسې پیښه تا کله لیدلې چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوي؟ نو بس کېدای شي د هغې نه یو زه خپله یم چې موټرسایکل مې غورځولی و، بس هغه اخ مې پکې خوږ شوی 3-4-5 ورځې مریض وم او بس پروت وم، تکلیف مې زیات و. په بټي کوټ کې خو زیات موټرسایکل والا دي، صحیح خبره ده. د ښار نه د موټرسایکل هم زیات دي او خلک ډېر زیات تېز رفتار کوي که نه. خو داسې یو پیښه مو ولیده یو ورځ دغه کې ولسوالۍ طرف نه موټرسایکل راوته و، یو ماشوم یې و، بس موټرسایکل یو طرف ته لاړ، ماشوم بل طرف ته وغورځېد. موټرسایکل والا یې ولسوالۍ له وړه، هغه هلک اوس هم داسې ځوانانو ته څه پیام لري؟ دې ځوانانو ته پیام لرو چې په قلار دي موټرسایکلو باندې خپل ضرورت پرې پکې بېرته راځي، خپل ضرورت کار کوي او بېرته راځي. ته خپله هم داسې پیښې سره مخامخ شوی یو غاښ ته پکې د لاسه ورکړی دی؟ مخکې تا کله داسې فکر کړی و چې زه په موټرسایکل باندې تېز حرکت کوم او په آینده کې به داسې ستونزه ماته پیدا کېږي؟ نه، دا فکر اوس تا خپله چا خبره دې هم پیښې سره مخ شوی او دردېدلی مې اوس استعفا ځان ساتې که نه؟ استعفا مې دې کړې، موټرسایکل نه چلوي؟ نه چلوي. مننه ته نه چې په خپرونه کې خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، له تاسو هم ډېره مننه کوم او د خپل
خپل کامرمین مهدي الله شجوال نه هم مننه کوم. ګران دوستانو تاسو وګورئ او په زړه پورې سندره بیا هم د بټي کوټ ولسوالۍ د ځوانانو سره به مرکې کوم او د دوی نظرونه به اخلم د ټلویزیون د خپرونو په اړه. همداشان دې ځوانانو په اړه دې ځوانان په څه دنده مسؤل په دې تعلیم سره مینه علاقه لري که نه. تاسو سندره وګورئ بیا هم زموږ سره اوسئ. ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم. ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم. برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخوانم. فردا بخوانم دوباره مادرک در انتظار است. دم دروازه بابا بیقرار است. چرا فرزندش از مکتب نیامد؟ به هر کوچه صدای انفجار است. ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم. وطن گل خانه دیرینه ماست. سرود جاودان سینه ماست. من و تو خوب اگر باشیم شاد است. وطن داران وطن آینه ماست. رفیق رو باران می شود خاک. کتاب سبز باران می شود خاک. اگر ما در کنار هم بمانیم پر از شعر بهاران می شود خاک. می شود خاک. پرستو در پرستو پر برارم. غزل در سرزمین خود بکارم. اگر پاییز هم باشد در این خاک دل خود را به جای گل گذارم. ربابم را بیاور رزه رزه بخوان با من دو بیتی های تازه های تازه. محبت سرزمین سازد زمین را. وطن را جز من و تو کس نسازه. محبت سرزمین سازد زمین را. وطن را جز من و تو کس نسازه. ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم. برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخوانم. سلام علیکم. خیر قراری ده. ستاسو نوم؟ زما نوم مروف او پلار ولایت روبجان به ته وایم. ډاکټري غواړي لا غواړي چې روبجان او پسې تېرېږي لا ښه ده. ډاکټر فعلا نه یم خو نیت مې انشاءالله شته د فارمسي او دا شی نه تقریبا فارمسي سم اسسټنټ ډاکټر راځي که نه دغې نه مې نیت دی. اطراف خلک به د ډاکټر وایي. او بس دلته تقریبا ډاکټر ورته ها ډاکټر صاحب دا درملتون دا درملتون دې خپل دی؟ بس دا هر څه د الله دي خو خپل ورته وایي. څنګه وهڅېدلې چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې داسې یو لوی دواخانه زیات کړه؟ زمونږ اکثره مراجعین د جلال آباد کې زمونږ یو دوکان شته دې ځای نه به راتلل. هلته د هغوی غوښتنه دا وه چې یاره تاسو به دلته نږدې راشئ. موږ له څه مشکلات یې اکثره د
لارو د خرابوالي په وجه یا مطلب دا دی چې امنیتي وضع کله نه کله ګډه وډه وي، نو په دغه حساب باندې که تاسو دلته د یو دوکان کولاو کړئ نو دغه مشکلات به زموږ حل شي. کور دې په جلال آباد کې دی که بټي کوټ کې؟ نه، کور هم په جلال آباد کې دی. کور دې په جلال آباد کې دی، بټي کوټ کې مسافر یې. څومره خوشحاله دي خلکو نه، خلکو رویه درسره څنګه ده؟ والله ډېره ښه ده، تر اوسه پورې تقریبا دغه یو کال زموږ برابرېږي چې راغلي یو، د دې خلکو نه تقریبا تر خپله حده ډېر خوشحاله یو. او دا درملتون چې دې خلاص کړی دلته پکې خوشحاله یې که نه؟ ډېر خوشحاله یم انشاءالله. کاروبار دې چلېږي؟ ماشاءالله ماشاءالله. بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلی یم، ما چې د بټي کوټ ولسوالۍ د ځوانانو سره مرکې وکړم، همداشان نور سپین ږیرو سره د دې په حالاتو باندې خبرې وکړو چې بټي کوټ ولسوالي څنګه ده، ځوانان یې په څه دنده مصروفه دي. خو ته جلال آباد اوسېدونکی رابو شو د ټلویزیون د خپرونو په باره کې زموږ د خپرونه هم په همدې باندې راڅرخي چې د ننګرهار ملي ټلویزیون د خپرونو په اړه د لیدونکو نظرونه واخلو. که تا په جلال آباد کې د ملي ټلویزیون خپرونې لیدلې وي، څنګه دي خوښېږي نه دي خوښېږي، د خپرونو په اړه کوم انتقاد پیشنهاد لري کولی شي؟ والله چې داسې ډېر هم نه م دي کتلي، خو بیا هم هغه یو خپرونه ده دا ټوکې ټکارې دي پکې او خندا په څپو کې. په دغه کې یو هلک کار کوي، زموږ وطندار تقریبا راځي، نوم یې راله پوره نه دی یاد، خو پاچایان دي د اصل نه. سید اختر بالکل سید اختر ساله کامیډي دی او دا کامیډي کلیپونه مې ډېر خوښېږي. کامیډي کلیپونه سره ډېر مینه لري. بالکل. نور په خپرونو خو کوم انتقاد پیشنهاد نه لري؟ نه انشاءالله ډېر ښه روان دي دا هر څه. ماشاءالله، مننه تا نه. ډاکټر صاحب اکثره ځوانان دي په موټرسایکلو باندې ډېر تیز حرکت کوي او درېیم او څلورم پنځم ګیر کې په هغه سړکو باندې روان وي، یو د بل نه مخکې کېږي. اکثره وخت یې ما لیدلي دي چې دوه درې سره په سړک باندې یو بل سره ضد کوي، روان وي، موټرونه مخکې کېږي. داسې پېښې په جلال آباد کې ما لیدلي، په بېلابېلو ولسوالیو کې مې هم لیدلي دي. دلته ډاکټر یې او ځکه یې داسې حادثو خلک ډاکټر ته راوړل کېږي او په بټي کوټ ولسوالۍ کې ماشاءالله کلینیک هم شته دی، خو ته په بازار کې موقعیت لري. داسې کومه پېښه تا لیدلې، داسې کومه پېښې ټپي تا ته راوړل شوی دی؟ بالکل راځي که دلته یي که په جلال آباد کې اکثره داسې چې د سلنګسر سره یوازې دا نه چې دی به پرېوځي په سړک باندې، سلنګسر سره مطلب دا د خپه وسوځېږي، هغه بیا په میاشتو میاشتو پروت وي. او بل د دې خطرناک مرض د دې د وجې نه چې راولاړېږي نو هغه ټیټانوس دی چې هغه د مرګ سبب هم جوړېږي بالاخره. او بعضې وروڼه داسې چې هغوی په یو موټرسایکل باندې 3 او 4 کسان نخرې او پیښې پې کوي، نو دغه نه وي په کار. او دا د حکومت ذمهواري جوړېږي چې هغوی مطلب دا د مکمل د یو نه دویم کس پرېږدي او هغه یو کس دپاره هم هلمټ ډېر ضرور دی. هلمټ باید موجود وي سړي سره خامخا هر وخت دی. دلته کومه پېښه تا لیدلې ده؟ دې ځوانان هم د ښار د ځوانانو په شان باندې په موټرسایکل باندې تیز حرکت کوي که نه؟ دلته هم لا نه ده لیدلې، خو ښار کې داسې کیسونه راځي اکثره ډاکټرانو له چې هغوی اکثره د موټرسایکل د لارې خوږ شوي. په دې کې کورنۍ تاسو ګرمه بولئ که دولت ګرم بولئ او که دا ځوان په خپله ګرم؟ په دې کې دولت هم ګرم دی او کورنۍ هم. ځوان تقریبا دومره زه ګرم نه بولم، ځکه چې ځوان له خو چې څه په لاس ورکړې ورته وایه چې دا چله او هغه چله یي. مطلب دا د کورنۍ په دې ځکه ګرمه ده چې مور پلار اول دومره مطلب د هغوی خواهشات په کار ده چې پوره نه کړي. ځکه که زوی ووایي چې یاره ما له موټرسایکل نو هغه یې نه خفه کوي، ګاډی نه یې خفه کوي. کم سے کم دغه شی نو مخنیوی په کار ده چې وي کې کور والا حکومت د دې شي مخنیوی وکړي چې یاره د 2 کسانو سورلی دا د 2 کسانو دپاره نه دی جوړ شوی. تقریبا زه چې څومره سوچ کوم دا د یو کس دپاره جوړ شوی دی او په دې باندې د هلمټ په سرول دا ډېر ضرور دی. مننه ډاکټر صاحب له تا نه چې په خپرونه کې راسحاضر شولې او ژوندی اوسې. که په پای کې څه پیام لرې؟ دغه موټرسایکلو والا لپاره مې دغه یو پیغام ده چې دوی د اول موټرسایکل باندې یو کس کېږي سره د هلمټه او د 2 کسانو د ناستې نه د نخرو پېښو د دې شي نه دی. مطلب دا ده چې مخ واړي، ځکه دا د نورو خلکو د خفګان سبب ګرځي. درنو لیدونکو، مهمه خبره ده د هر شی د انسان د فایدې لپاره جوړ شوی دی، باید خلک یې په داسې ځای کې استعمال نه کړي چې هغه د انسان ته ضرر ورسېږي. دا اور هم د انسان د فایدې لپاره پیدا شوی او د ضرر لپاره پیدا شوی دی. هغه ستا چې پخلی پکې او که ځان پسې ځي، موټرسایکل هم همداسې دی. هغه ستا چې یوځي ته په ځان رسوي او که ځان په مړ کوي. د لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته یو نصیحت دا هم و چې زویه ته چې کله په لار ځې په نازو نخرو باندې مه ځه. په دې تمه چې ډاکټر صاحب دا خبرې ستاسو خوښې شوي وي او تاسو وګورئ سندره، بیا هم زموږ سره اوسئ. د بټي کوټ ولسوالۍ د بېلابېلو ځوانانو سره مرکې. زه یم ستا ته زما
यार जिंदगी زیم ستا ته زما یار زندگی ته زما د دروش پوی یار روشنی ته زما د دروش پوی یار روشنی زیم ستا ته زما یار زندگی زیم ستا ته زما یار زندگی شپورزی کڑیگم ستا پا جدائی سری میں گریبان دے کڑے بے وفائی شپورزی کڑیگم ستا پا جدائی اکڑا وفا اے دل ربا کم در تسوالو نا اکڑا وفا اے دل ربا کم در تسوالو زپ میں نا بغایم تمہیں یہ جانی زپ میں نا بغایم تمہیں یہ جانی تزما دا دروش پوئے یار روشنی تزما دا دروش پوئے یار روشنی زیم ستا تزما یار زندگی زیم ستا تزما یار زندگی غواړم همایون انګار ستا د مخ دیدار کله به زه وینمه ستا ښکلی رخسار غواړم همایون انګار ستا د مخ دیدار کله به زه وینمه ستا ښکلی رخسار قلم شاړي زما لاس کې کړم شاعري قلم شاړي زما لاس کې کړم شاعري ته زما د دروش پوئے یار روشنی ته زما د دروش پوئے یار روشنی زیم ستا ته زما یار زندگی زیم ستا ته زما یار زندگی السلام علیکم ګران سړی مشي څنګه طبیعت ښه دی کراري ستاسو نوم زما نوم صبغت الله بشردوست دی صبغت الله جان لږ په تیزه تیزه غږېږي صبغت الله صبغت الله صبغت الله صبغت که صفت صبغت الله صبغت الله د خپل نوم معنی درځي او رنګ د الله رنګ د الله بې تمه چې همداسې اوسي او بالکل همدغسې دی ښه مننه صفت الله جان هلته په څه دنده مشغول ولا دغلته مې دا ګلفروشي دوکان ګلفروشي دوکان ماشاءالله ډېر ښکلی دوکان جوړ کړی دی او
دغه دوکان جوړ کړی ځان له بس یو کاروبار تعلیم دې کړی که نه؟ بس 11 صنف کې مې کړی ده. ما ته ښکاري چې نتایجو فورمه دلته ایښې دا صفرچي پاڼه ده. صفرچک چې ته نه وړې؟ دغه د خصوصي لیسه د بټکوټ جوړه شوې ده، بس دغلته وړم. یو ماشوم دی هلته خپلوان دي. خپلوان ماشاءالله بټکوټ دونه ښکلې ولسوالي ده چې د حکومتي لیسو تر څنګ دلته شخصي لیسې هم جوړې شوي دي. ښکلې امنیت لري، ښکلې ځوانان دي. او دا وایي چې د ځوانانو تعلیم کچه دلته څنګه ده؟ ولا اوس په الحال ځوانانو تعلیم کچه ښه ده. ځوانان ډېر راځي ښوونځیو ته او دغلته کورسونه هم جوړ شوي دي، شخصي کورسونه. په څنګ کې ورسره دلته کمپیوټر کورس هم دی، بس هغې سره هم خپله به زه هم ورکړم پوه شوې. بس دغلته تعلیم کوم. د ستا په عمر سره ځوانان خو بې زده کړې پاتې نه وي اوسني وخت کې. اوسني وخت کې هم شته دی، ډېری پاتې دي. زده کړې نه کوي. زده کړې نه کوي، هغه په نشهیي توکو باندې روږدي دي. بس بعض یو نفر پکې پیدا شي، هغه ولا راځه نن مکتب له مه ځه او راځه ما سره د چرس سګرټ وي همداسې نور تا خو کله څوک داسې ځار څوکړین دي؟ ما سره چا کړي خو ما ورسره نه دي کړي پوه شوم. نه دوکاندارۍ ته ښیم، چرس ته نه؟ نه دا کار نه. دوکاندارۍ ته دې راوستین دي؟ نه دوکانداري ته نه. داسې خلکو سره بیا موږ څه مرسته وکړو چې د ټولنې په اوږو بارې، د کورنۍ په اوږو باندې بارې؟ نو باید د هغې له نصیحت وکړو چې دغسې کار مه کوه پوه شې. او نصیحت ورته پکار دی، نور خو هغه په بل لار باندې نه کېږي. بس چې الله پاک چاته نصیحت ونه کړي، زموږ ستاسو په نصیحت مین. او بلکل که څنګه؟ بلکل. ښه. او که درته وایي چې دا د ګینټو کاروبار دلته څنګه روان دي؟ ودونه شته که نه؟ ولا ودونه خو دلته سخت ډېر دي پوه شې، ځکه د بټکوټ ولسوالۍ چې دا پراخه ولسوالۍ ده، دلته نفوس ډېر دی. نو روزمره دلته واده او بیا سخت ډېر دي. ما خو یو واده هم دلته ونه لیدل. نو جمعې په شپه دلته اکثره ډېر دي که نه، دلته رواج داسې د جمعې په شپه خلک ودونه کوي او بیا سبۍ کې ولا ګاډی ګلپوش کوي او بس بیا ناوې پسې ځي. ښه. ته د ګلپوش څو روپۍ اخلې دلته؟ ولا یو ګاډی راشي نو ښایسته ګاډي پورې فرق لري، څه رقم یې ورله جوړ کړو پوه ښایسته ګاډي دا ښه ګلپوش هغه سړي پورې ارتباط لري پوه شه چې څه رقم یې ورله جوړ کړو. چې ښې پیسې څوک راکړي هغې له ښه ګاډی جوړوه چې لږې پیسې. قیمت بها ګلپوش ستا څو روپۍ دی؟ ولا 2000 پورې راځي. او دغه څه دی دغه بوتل؟ دغه چې دا ودونو کې خلوړي پوه شې خلاصوي او بیا یې پرش غوندې کوي همدغه. کله خو دې پرش ډار کړی نه وي؟ ولا یېرېږي سړی یېرېږي هوا پکې ګیس پکې. درولدونکو دا داسې یو دا زه په دې نه پوهېږم د څونه وخت خو دا وي دا دې ته پرش وایي. دا پرش چې کله دو تنه سر خلاص کړي رقم ګلان شیندي. او ګلان شیندي او زګ غوندې کوي همدغسې. زګ نه کسې ګلان اوبه پکې نشته که اوبه پکې دي؟ اوبه پکې دي زګ غوندې کوي. څه خبره ما خو چې لیدلی دی ټوټۍ ګلان پکې پراته کېدای شي دا بل رقم دی خو دا زګ غوندې کوي. دا ستا اصیل دی که څنګه؟ کېدای شي اصیل. دلته د ملي ټلویزیون خپرونه تاسو ګورئ؟ بلکل دلته د ملي ټلویزیون خپرونې زه ګورم. یو خپرونه د ډاکټر ستاسو په کور کې ډېره ښکلې خپرونه ده. همدارنګه ټلویزیون کې هم ده؟ ټلویزیون کې هم ده، راډیو کې هم ده، خو زه ټلویزیون د لارې ګورم. او یو سید اختر او یو بل هلک دی هغه ورسره دغه خپرونه چلي، خندا خپرونه ده، خندا په څپو کې لالا په دفتر کې. دغه ډېره ښه خپرونه ده. دا خپرونې خوښېږي؟ او ډېره خوښېږي. موږ خو ماشاءالله ډېرې خپرونې لرو په راډیو ټلویزیون کې. راډیو هم دلته اورېدل کېږي که نه؟ او راډیو خو صحیح اورېدل کېږي. د راډیو د ټلویزیون په خپرونو خو کوم انتقاد پیشنهاد نه لري؟ نه ډېرې ښکلې خپرونې دي، معیاري خپرونې دوی خپل معیار ورو کړی نه دی. خبرې زما ورته ډېرې اوږده شولې، خپلې موضوعونه ووتلو. دلته ګورم موټرسایکلونه ډېر په سترګو لیدل کېږي او ما نننۍ خپرونه کې موضوع ټاکل ده چې دا د موټرسایکلو والا ډېر تیز رفتار کوي. په بټکوټ ولسوالۍ کې هم دا چې ګورو د تورخم عمومي سړک دی، دلته کومه داسې پېښه رامنځته شوې وي که نه او ځوانان په موټرسایکلو باندې تیز ځي که نه او دوی ځوانانو ته څه پیام لري؟ دلته ځوانان بلکل په موټرسایکلو باندې تیز ځي او ډېرې پېښې دلته بټکوټ ولسوالۍ کې رامنځته کېږي. هر ځای کې زه ګورم زموږ خپله د ماما زوی دی همدلته موټرسایکل چلولو تقریبا داسې 12-13 کلو دی. بس هغې باریکاو سره دغه موټرسایکل باندې ناوخته او 3 نفر پرې سوارو چې موټرسایکل باندې را روان و بس وغورځېد موټرسایکل نه ټکر یې کړو. نو اوس یې خپه نشته دی پوه شې مطلب خپه یې کټ شوی. څونه افسوس کوي کاشکې دا موټرسایکل باندې تیز ډېر افسوس کوي. هغه مکتب کې مو مکتب هم ورنه پاتې دی، اوس په همساګانو ګرځي. ډېر افسوس کوي. اوس هغه موټرسایکل نه هم زړه تور شوی دی. ډېر نفر موږ داسې لیدلي دي. څوک چې تیز رفتار کوي ما ته اوس ګورو چې دا په موټرسایکلو والا باندې رالګولې ده، موټرسایکلو والا سره کس لري که نه لري، څنګه تیز رفتار نه دوی ډارېږي که څنګه. او اکثره ځوانان ته دا نصیحت کوي در پرې خان دی ووایه ته ډاره نه ته په موټرسایکل باندې تیز نشي تللی. او چې وګورو یا خپه کتی یا لاس کتی یا خپل اعصاب د لاسه ورکړي په میاشتو میاشتو به کلونو سیتامه کې بېهوشه پراته وي. او بلکل دغسې ځوان له پکار دی چې دغه موټرسایکل سره لږ احتیاط وکړي. په خپله ما موټرسایکل چې کله چلولی نه و یو دم پرې راسور شوم ټکر مې کړو ځان ته خپل ځان پرې. مهمه خبره دا ده درنو لیدونکو چې کله موږ تاسو په لار باندې ځو په نازو نخرو باندې لاړ نه شو. د موټرسایکلو والا اکثره ورونه چې زه ګورم په ډېر نازو نخرو باندې ځي او اکثر دا سلنګسر یې هم سوری کړي
د هغه ګدرې 4 رقمه کېږي. اوس هم زه ګورم موټرسایکل زما مخکې تېر شو، ما ته ښکاري، خو تاسو نه ښکاري لیدونکو. کمره ما ته مخامخ ته ډېر تېز لاړو، موټر نه مخکې شو. خدای نخواسته که چېرې دا موټرسایکل ټکر وکړي او په دې پاخه سړک باندې مرګ نه بله کومه پېښه نه رامنځته کېږي. څنګه ژوندي ابدي نه ونه وځي. بالکل دلته داسې په ناز نخرو باندې خلک ځي چې دا مخکې ټیر راجیک کړي د موټرسایکل 2 نفر پې ستوري یا 1 نفر پې ستوري وروسته ټیر باندې روان دي. دا ډېر د حیرانتیا وړ خبره ده. مننه په دې تمه چې په دې باره کې دو کورنۍ هم د خپل زوی تعقیب کړي او چې کار ونه لري چې لرې ځای ته نه ځي هغو ته د موټرسایکل وانه کړي. مننه خوشحاله اوسئ. درنو له تاسو هم مننه کوم د خپل کمرمین مطیع الله شکیوال نه هم مننه کوم چې دا ما سره راغی د بټي کوټ ښکلې ولسوالۍ ته د بټي کوټ ځوانانو سره مرکې وکړې او د ټلویزیون د خپرونو فایدونه زورونه مو واخیسته او په خپرونه کې موضوع ټاکلې وه چې موټرسایکل حرکت به یې موږ په موټرسایکل باندې څنګه لاړ شو، موټرسایکل نه څه استفاده وکړو او په دې باره کې تاسو ته لیدونکو بېلابېلې مشورې همداشان د سترګو لیدلې حال یې درکړې او د ځوانانو ته یې نصیحتونه هم وکړه او تاسو سندرې هم وکتلې. په دې تمه چې دا خپرونه مو خوښه شوي، تاسو سندرې وګورئ، بیا هم زموږ سره اوسئ. چرته چې زینو سره ځای
تاسو نوم؟ زما نوم اجمل مومن. اجمل مومن. مومن صاحب څنګه یې؟ الله فضل دی خیر دی تاسو پاس ستړی مه شئ جوړ تکړه کاري څنګه خو ستا نوم؟ جاوید مومن. جاوید مومن. ته مومن دی؟ دا یې څه کېږي؟ دا زما ورور دی. مومن دی دا یې مومن. مومن دی. دا تخلص نه لري؟ نو تخلص جاوید هم مومن دی. مومن دی. زما دا بس نو چې تا ځامن مومن دی کوي؟ والله بس دیم هغه دا مونږ ټول یو مومن دي سره ټول مومن دي. کله کله خو جنګ وسوه نه جنګ نه کوم ان شاء الله ټول بس مومن څه ولسوالۍ دي؟ مومن د یو شو ننګرهار څه ولسوالۍ؟ ننګرهار یو شو ولسوالۍ دی. په ننګرهار کې څو قومونه ژوند کوي مهم قومونه؟ ننګرهار کې مومن دي او شینواري دي او بس ګڼي لکه چې پرې ګڼي دي رانلیدونکو خوږیاڼو نه تېر شو خبره یو خوږیاڼي خوږیاڼو څه ولسوالۍ دي؟ خوږیاڼو ولاکې ما پته شوه څو ولسوالۍ. مننه. بارګین څنګه چلېږي؟ بارګین ښه دی انشاءالله داسې ښه چلېږي. موټر ورځ کې څو موټره خرڅوي؟ ورځ کې 2-3 موټر خرڅوم. دا موټر دې نوي دي که ولا زاړه موټر دي دا لیان ټکر شوي خلک راولي؟ ټکر شوي موټر دي ټول په ګډ وډ. داسې موټر خو نه دي چې بلیان کې ټکر شي دا تې راولي دی ودرېږي. بدل ته راځي معاملې هغه مونږ خلاصو هغه حل معاملې رقم په رقم معاملې. ان شاء الله. زه خبر ده د کابل جلال آباد تورخم دغه لویه لار باندې پرته ده که نه؟ همدې لار پرته ده. بارګین پرته ده. په بارګین پرته ده. دلته نور بارګینونه هم شته ستا بارګین تر څنګ باندې؟ نور بارګینونه هم شته دلته. څو بارګین نور؟ دلته بارګینونه شپږ بارګینه دي بټي کوټ کې. په دې بارګینو کې دا واړه موټر دي که غټ موټر هم دا ټول هر رقم موټر خرڅېږي غټ هم خرڅېږي واړه هم خرڅېږي. او د خپله د بټي کوټ ولسوالۍ خلک دا موټر اخلي که جلال آباد نه هم راځي خلک؟ جلال آباد نه هم راځي خوږیاڼو نه هم راځي هر ځای نه راځي کابل نه هم راځي. را به شو د ننګرهار ټلویزیون د خپرونو په اړه کې ستاسو نظر واخلو چې دلته ټلویزیون خپرونې کتل کېږي که نه کتل کېږي؟ اول نه کتل کېږي اوس کتل کېږي. کومې خپرونې ستاسو خوښېږي؟ ولا چې بس خپرونې خو زمونږ دا ده د کور کلي خپرونې ډېرې خوښېږي. کور کلي ټلویزیوني سفر خپرونه نوم دې نه غلط شو کلی دود. کلی دود کلی دود. دا خپرونه څوک چلی؟ دلته خو ولا چې بس کلي له چې راځي کاموال صاحب ډېر راځي. حافظ الحق کاموال صاحب. څه نومېږي؟ حافظ الله کاموال. حافظ الحق کاموال. او جلال آباد کې څوک چلی؟ جلال آباد کې ولا کې ماله پته شته زه په خپله چې ډېر نه ګورم دلته بجلي نشته زموږ ځای کې. هماغه یوه خپرونه کوم په ډسر چې کومه خپرونه ورکړل شوه تر څو چې هغه په دې ټلویزیون کې دنده پر مخ بیا هماغه به چلی. خاص په جلال آباد کې په نورو سیمو کې ټول هماغه حفیظ الله کاموال چلی. حفیظ الله کاموال چلی. په دې خپرونه کوم انتقاد پیشنهاد نه لري؟ نه داسې خبره نشته انشاءالله. خپرونه کې ما موضوع ټاکلې ده د اکثره ځوانان په موټرسایکلو باندې تیز سفر کوي. تا به هم لیدلي موټر خو لري که نه؟ موټر لرم. کله خو د موټرسایکل والا سره موټر په ضد کړی موټر مې نه په ضد کړی مې نه خو ضد وایه موټرسایکل والا ډېر تیز وي. کله تا ته هم غوسه درغلي ته موټرسایکل یو ما سره منډه ورسره بیا پنجه موږ هم خواري کوو خپله. نه ضد کوه ورسره دا وي ته هم ضد کوې ورسره؟ نه نه زه خو ضد نه ورسره. دا هم کله کله موټر کې دا موټر کې که دا موټرسایکل والا ته په موټر باندې ووایي دا به څنګه کېږي؟ ورا بس موټرسایکل والا ملامت یې نو موږ ورسره ډېر حوصله وکړو بیا هم چې ډېر په ازاد دنیا ته یې بیا هغې دنیا له به ځي. پوره څونه غټه ستونزه ده د لیدونکو د موټرسایکلو والا هم ملامت دي موټر والا هم هغه موټر والا ملامت دي. دا ورو خو ټوکې کې رښتیا د سین دی دا وي چې زه موسم منډه وامه خو په حقیقت کې دا هغه نه ځان ساتي که څنګه؟ نه زه ته ډېر ځان ساتم. اکثره ورونه دي چې موټرسایکلو والا سره موټر په زیات کوي. دا موټرسایکل والا ډېر زیاتیا کوي هغه موټر والا دومره نه وي خو موټرسایکل والا کله به موټر راکټ کوي او کله یو شی کله بل شی ډېر دغه کوي. خلکو ستا نصیحت وینا څه دي؟ نو بس زه وایم چې دا چې په کراره وچلېږي باید چې هغه ښه خبره ډېرې ستونزې نه ودومنه شي. مننه دا نو خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم د ورونو هم مننه کوم تاسو د ځوانانو خبرې واورئ. راځئ و سندرې وګورو سندرو سره بیا زموږ سره اوسئ.
ارمانونه جانان ستا 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 په محبت کې یو یو ممري نن له حسین ارمانونه یو یو ممري نن له حسین ارمانونه جانان ستا 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 په محبت کې لکه ملنګ دی دیدن غواړم خیراتونه لکه ملنګ دی دیدن غواړم خیراتونه جانان ستا 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 په محبت کې یو یو ممري نن له حسین ارمانونه نمې والوتل خوبونه لګندو سترګو نمې والوتل خوبونه جانان ستا 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 په محبت کې یو یو ممري نن له حسین ارمانونه غمو پسر غمونه زکه مې راغلل د غمو پسر غمونه جانان ستا 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 په محبت کې یو یو ممري نن له حسین ارمانونه یو یو ممري نن له حسین ارمانونه جانان ستا 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 په محبت کې لکه ملنګ دی دیدن غواړم خیراتونه لکه ملنګ دی دیدن غواړم خیراتونه جانان ستا 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 په محبت کې یو یو ممري نن له حسین ارمانونه درنو لیدونکو ښه راغلاست سندره مو وکتله په دې تمه چې سندره مو خوښه شوې ګرانستانو د خلکو ټلویزیون خپرونه تاسو د بټي کوټ ښکلې ولسوالۍ څخه ننداره کړه په دې تمه چې خپرونه مو خوښه شوې په خپرونه کې مو په زړه پورې سندرې هم وکتلې او د ځوانانو سره مو د موضوع په اړه خبرې وکړې د هغو نظرونه هم تاسو واورېده په دې تمه چې دا خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي د خپل کمرمین متي الله شکیوال نه ډېره مننه کوم چې ما سره د بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلل ته مو مرکې وکړې ځوانانو سره او له تاسو هم ډېره مننه کوم چې خپرونه مو ورسره وکتله ګران لیدونکو د خپرونې په پای کې ورور نه ما پوښتنه وکړه چې مومند څو ولسوالۍ دي؟ ده ما ته وویل چې 22 ولسوالۍ دي 21 ولسوالۍ دي خو ننګرهار چې دی ټول 22 ولسوالۍ دي ده ما ته مومند 21 ولسوالۍ یادې کړې مومند چې دي 4 ولسوالۍ دي چې نومونه به یې تاسو ته زده چې کامن پکې راځي مومندرم پکې راځي لالپور هم پکې راځي
او ګوشتم پکې راځي او داسې نور ولسوالۍ هم په مومندو کې حسابېږي. او د کامو باره کې انسان پوښتنه وکړه چې ننګرهار څو قومونه لري. ده ماته وویل چې شینواري مومند ده. ننګرهار مشهور قومونه چې دي ناصر هم پکې ژوند کوي، خوږیاڼي هم پکې ژوند کوي او مومند هم دي، شینوار هم دي. او په دې تمه چې دا خپرونه مې خوښه شوي او د پوښتنو ځوابونه ما هم صحیح ویلي وي. تر بلې خپرونې پورې مخکې سرزید او د کمرې برخه کې راسره مطیع الله شکیوال دی. اجازه ورکړئ تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم تر بلې خپرونې پورې د خدای په امان.